د افغانستان نیوز درنو څارونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د توضیح او تشریح لړۍ لسمې برخې ته ښه راغلاست. د نهمې مادې دوهمه برخه د محتسب صفات، یعنی هغه صفات چې د محتسب په شخصیت کې باید موجود وي څو دا وظیفه د اخلاص، مهرباني او حکمت له مخې ترسره کړي. لومړی د معروفاتو پابند او له هر قسم منکراتو ډډه کوونکی وي، یعنی محتسب باید خپل عملی نمونه وي. هغه څوک چې خلک ښه کار ته رابولي باید په خپل هم هغه کار وکړي. محتسب باید په خپل له منکراتو ډډه کوونکی او د معروفاتو ترسره کوونکی وي ترڅو وشي کولای خلک په سمه توګه معروفاتو ته راوبولي او له منکراتو یې منع کړي. دوهم، مخلص وي، یعنی د ریا، دنیاوي منفعت او د خلکو د تعظیم د جلبولو لپاره احتسابونه کړي. محتسب باید امر بالمعروف او نهي عن المنکر یوازې د الله تعالی د رضا لپاره وکړي، نه د شهرت، مقام او دنیوي منفعت لپاره. یعنی د محتسب موخه باید د الله تعالی رضا وي، نه شخصي ګټې. دریم، مهربان وي. دا هغه مهم صفت دی چې د محتسب په کړنو کې مستقیم اغیز لري. یعنی محتسب باید د زور او جبر پر ځای له نرمې ژبې، رحم، شفقت او مهربانۍ څخه کار واخلي ترڅو یې دعوت اغیزناک وي، ځکه چې د زور په پرتله د نرمو خبرو اغیز ډیر او دوامدار دی. څلورم، حلیم او صابر وي. محتسب باید زغم ولري، ژر په قهر نشي، انتقام وانخلي او که خلکو یې خبرو ته پام نه کوي باید صبور وي، ځکه چې دعوت او احتساب هغه پروسه ده چې زغم او صبر پکې ډیر زیات اړین دی. په ټوله کې دا ماده د محتسب شخصیت ته یو جامع چوکاټ ورکوي، یعنی دا چې محتسب باید نه یوازې د شریعت له اړخه اهلیت ولري بلکې له اخلاقي پلوه هم باید نمونه، مهربان، مخلص او صبور وي، ځکه چې د محتسب مسؤلیت د خلکو اصلاح ده. د افغانستان نیوز درنو څارونکو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د توضیح او تشریح لړۍ دوام لري. له موږ سره پاتې شئ او د دې برخې په لایک او شیر کولو سره دا مهمه لړۍ تر نورو ورسوئ.